د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود نن د وینا کنفرانس پای کې وویل د طالبانو په رسمیت پیژندل به د افغانستان د خلکو ازادۍ او دیموکراسۍ پر تابوت وروستی میخ وي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز له کبله د ملګرو ملتونو او طالبانو ترمنځ د راپورته شوي مخالفت په اړه ویلي چې دوی له دغو ستونزو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د دوام غوښتونکي دي او دا چې خلک د ملګرو ملتونو مرستندوی عملیات ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د افغانستان خلک بیا نه تېروځي. د وینا دغه کنفرانس پای کې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي ده چې د 2023 کال د دوحې هوکړې پایله کې د طالبانو نامشروع واکمني افغانستان کې د ناورین زېږوونکي وضعیت لامل ګرځېدله، نو دوی د دې هوکړې دوام د افغانستان په خیر نه ګڼي. په دې اعلامیه کې د طالبانو رسمیت پیژندلو لپاره پر کوچني ګامونو د بحث په تړاو د ملګرو ملتونو د سترمنشي د مرستیال امینه محمدي څرګندونې هم غیر مسؤلانه بللې دي. دغه کنفرانس ګډونوالو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د سپټمبر میاشتې په لومړۍ او درېیمه نیټه دوحه کې د دغه سازمان لخوا په جوړېدونکي کنفرانس کې دي له هر داسې بحث ډډه وکړي چې د طالبانو واکمنۍ د دوام او د افغانستان اوضاع د لا پیچلي کېدلو لامل وګرځي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.